هیڅ فایده نه ورکوي. ځکه زه غواړم چې تاسې هم زما په دې خبرو باندې پوه شئ او زه هم په خپله خپل کسان یعنې مینهوال پر دې باندې صحیح پوه کړم. ځکه چې تاسې ټول او زه څه یاستو برابر یاستو. صحیح ده که نه؟ وروڼه یو برابر یاستو. ګورئ تاسو زه یو خبره کوم، زه چې دلته رالم ماشاءالله ستاسو ټول تعارف ما سره وشو او که نه وشو که نه لږ شانتې وشو که نه تاسو سره ها بالکل ماشاءالله. اوس دلته رالو زبیر جان رالو بیا همدارنګې حذیفه که نه سر ها حذیفه جان رالو هغه دلته تاسو ته حدیث یې پېښ کړل. د په ښکلي اواز کې تلاوت وکړلو. دا د څه شي برکت ولو؟ د سبق برکت ولو. صحیح ده که نه؟ خبره ما په کوم ځای کې پرېښوله چې پخوا به خلک چېرته تلل سبقونه به یې ویلې ډېر لږ ځایونو ته به تلل او بالکل ډېر مطلب لرې به تلل او اجازه دې به راواخستې او لږ سفرونه به یې کول څو هغوی څه وکړي علم حاصل کړي. مطلب په عربو کې یو دا خبره هم ونه ویل علم حاصل کړه ولو که هغه په چین کې وي. صحیح ده که نه؟ دا په عربو کې یو ډېره مشهوره خبره وله. ولې وله؟ ځکه چې دې دوه خبرې دي. دوه خبرې دا دي چې یو خو دا و چې ټایم چین ډېر زیات لرې ونو. صحیح ده که نه؟ چېرته سعودي عربستان ته وګوره او چېرته چین ته وګوره لرې دي او که نه ده یو بل لرې دي که نه؟ یو خو چې هلته به تلې په لاره کې به ځنګلات به وو، په لاره کې به خامانان او داسې لړمانان او بس دا دښتې دا به پکې راتلل. او بله دا خبره وه چې په چین کې هغه وخت څه ټول کافران وو هغه وخت. صحیح ده که نه؟ نو دې دوه خبرې شوې چې یو کافرستان نه مطلب ته څه یادې ښه شی دې نه یاد کړه او دا بد یې پرېږده. دویم دا دی چې مطلب چې څومره هم کړاوونه تاسې لپاره وي تاسې باید څه حاصل کړئ؟ علم حاصل کړئ، دیني علم او دنیاوي علم. صحیح ده که نه؟ الحمدلله نن سبا دلته تاسو لپاره مواقع ډېر زیات شوي دي. په کوڅو کې سکولونه دي، په کوڅو کې هاسټلز دي، په کوڅو کې داسې تکړه استادان دي لکه رسر غوندې چا چې دا انیشیټیو واخیستو چې تاسې ټولو ته څه وښئ؟ سبق وښئ. ځکه چې د دې به پکې څه فایده وي چې تاسو ته سبق وښئ؟ خو صرف او صرف به دی چې سبا تاسې د دې لپاره څه وکړئ؟ دوا وکړئ. څو په خبرو باندې پوه شئ. دلته ما چې نن دا ماشومان راوستي دي ستا څه نامه ده؟ ستا څه نامه ده؟ او ستا؟ ها سالار خو زما خپل ورور دی دا ما سره وي. موږ یو اکیډمي ده په هغې کې موږ سره ماشومان دي. صحیح ده؟ هغوی د کوم ځایونو نه راځي؟ ته د کوم ځای نه راغلی؟ دا د وزیرستان نه راغلی دی. دوی په خوست کې اوسېدل دا د وزیرستان نه راغلی. ته د کوم ځای راغلی؟ دا هم د وزیرستان نه راغلی. موږ سره داسې ماشومان شته چې هغه د افغانستان نه راغلي دي، د ډېر لږ ځایونو نه راغلي دي. خپل مور، خپل پلار، خپل کلی، خپل وطن هر څه یې پرېښي د څه لپاره راغلي دي؟ سبق یاد کړي. او تاسو لپاره خو بیا ماشاءالله ځایونه ډېر نږدې دي، داسې سینټر دي تاسو لپاره. نو تاسو نه زما یو خواست دی او هغه څه دی؟ چې سبق یاد کړي او خپل محنت وکړي. صحیح ده که نه؟ تاسو وعده کوئ ما سره چې انشاءالله ماشاءالله مهرباني. زه د ښاغلي میلمه سباون ډېر زیات شکرګزار یم چې هغه په یو معمولي درخواست باندې زموږ دعوت قبول کړلو او دې ښایسته د دې وطن او زموږ د دین د مستقبل د ماشومانو ته مخاطب شو. زه د ده ډېره شکریه ادا کوم. سباون ته به زه یو ګزارش هم وکړم. ګزارش دا دی چې دا ماشومان چې دي دا فاینانشلي دا ډېر کمزوري دي، ویک دي. په دې کې موږ سره داسې ماشومان هم دي چې د هغې والدین انپړ دي. نو والدین هغه ماشومان په خپل کور کې نه پرېږدي تر څو چې هغه ماشوم 500 یا 600 روپۍ ورځ راوړي. په هر حال هغه یو بېله مسله ده. خو دا ماشومان چې کوم دي د دې که تاسو وګورئ دا اوس وینټر سیزن را روان دی او د دې د ماشومانو چې کوم دی نو هغه چې کوم ضروریات دي او کوم جیکټ وغیره هغه دې ماشومانو ته موږ پرووایډ کوو وختاً فوقتاً. نو که تاسې داسې د خپل پیج نه د دې ماشومانو داسې یو پکچر شیر کړو او د دې ته موږ دا سپورټ وکړو او تکلیف یو ځل بیا تاسو له درکړو چې هغه ایډ او امداد سره بیا راشي او د ماشومانو ته په خپل لاس هغه ورکړئ. ضرور ستاسو شکرګزار یو. نو ډېره مننه ستاسو په راتګ باندې موږ ډېر زیات خوشحاله شو. الله مو کامیاب ساته. او د دې سنټر د ماشومانو د طرفه تاسو ته معمولی شان یوه تحفه ده
دا خو چې باید بیا ټول سرجي راشي تاسو راشي ودرېږئ شاته ودرېږئ ټول ودرېږئ شاته حذیفه راشي شاته ودرېږئ بھاجان دا ویډیو بند کړو صبر صحیح شو دا د سنټر د مجموعانو نه طرف نه تاسو ته یو وړه شانډالې ده